کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اغام د دنیا نه رخصتیږي او د دنیا نه ځي، نو د هغه په زبان مبارکه باندې څه کلمات دي او دا د ایمان د خوشحالۍ د اظهار کلمات دي. سوئی لا الہ الا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ روان دے، دنیا نہ رخصتی د دنیا د زندگی اختتام دے، نو دے جناب رسول اللہ پر زبان باندې کم کلام دے واوروس سوئی لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات د ایمان اظہار کئی او بیا وی خبردار د مرگ سختی ډیره سخت دی، خود ایمان سر ډیره بیا نرمی دی. لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات. نبی علیہ السلام سرخوا کی اوب پرتی دی، نبی علیہ السلام دا اغیبان لاس لم دی او پا مخی راکاگی، لاس لم دی او پا مخی راکاگی او سوئی الا ان للموت سکرات. ظاہر کی دا مرگ دیر لو یا سختی دا، لیکن چی ایمان کامل دے نو دا ایمان پا وجہ باندے دا سختی بدل پا نرمی دا. قرآن کریم فرمائی والناشطات نشطا، گواہ دی آغا فرشتی چی آغا روح باسی دیر پا نرمی سرا دا مسلمان او دا ایمان والنا، دیر پا نرمی روح باسی سختی شتا، خو لیکن دا ایمان دا وجن آغا سختی آغا بدل پا نرمی شو دا بل سبل سخکاری. او دا یاد ساتی کل چی انسان پا یوشی کی لگن و محبت وی، کل چی انسان دا یوشی اغا نعمت تا تعجب وی اپا خپل تکلیف نپوئی گی، کل چی او نعمت طرفتا لگن وی محبت وی داغی سر شوق وی، نو داغی پا قتلو داغی پا لیدلو داغی پا حاصلولو اگا پا خپل تکلیف نپوئی گی، دا خپل تکلیف احساس ورطا نکی گی و داغی یو جلک اللہ ذکر کرے. کلچی یوسف علیہ السلام آغا دیو زنان پا فتنہ کی راگیر شو او دا آغین اللہ اویستا، نو خلقو دا آغ زنانا چه دا آغین نم باز علماء زلیخلی کی پاغیبانی دا الزامو لگولو چه او گورا وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. خلق خبر شروع کړي وای تو ګورا د وزیر او د بادشاہ او د گورنر خزرا یو غلام او نوکر ساتلیو او د هغه په محبت کې گرفتار شوی دا، یعنی خلق ورته کم نسبت کاو. دا خبر اترې مشهور شوی، هغه سو کړل فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن. کله چې هغې زلیخې د خلکو د زنانو د محلې او د چم ګاونډ د زنانو خبرې واورېدې، ټولو ته دعوت ورکړه اله راشئ، ما دله خوراک تیار کړی دی، دعوت مې دله تیار کړی دی، دې ته راشئ. کله چې هغې ته ټولې راغونډې کړي، یوسف علیه السلام په یو کمره کې و
هغه په کمره کې کېنولیو دی خوراک مراکو کا آخری کې ورته فروټې ښودې دي چاړې ورسره یې ښودې دي چې آخر کې تاسو دا فروټ خورئ کله چې هغې د فروټو او د هغه میوې خوراک کاو چاړې په ګوتو کې نیولې دي او په دغه ټیم کې زلیخا یوسف علیه السلام ته آواز کوي وقالت اخرج علیهن اے یوسف علیہ السلام تروزام زنانه خو په دغه تمه وي چې دا جوان منګه وګورو دا څنګه جوان دی قرآن فرمائی وقالت اخرج علیہن آغا زلیخی یوسف علیہ السلام تا آواز وکړه د بهر نام یوسف علیہ السلام په کمره کې وی روزام نو نوکر دی خامخا تابعدار دی کله چې یوسف علیہ السلام روته قرآن کریم دا بیان کئی چې کله دی زنانو یوسف علیہ السلام صرف یو جلک لیدم آغا جلک لیدلو چې دی قرآن کریم فرمائی وقطعن ایدیهن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا چړې په ګوتو باندې را لګولې دي ګوتې کټ کړې او په ځان باندې پوهېږي نه ځکه چې مخکې ورته یو عجیبه حالات مخې ته رالل نو د ځان په تکلیف باندې نه پوهېږي هغه تکلیف ورته بیا نه ښکاري مخې ته چې یو انسان ته د خپل زړه د تمنا او د زړه د مطالبې هغه شی ملاو شي دی په تکلیف بیا نه پوهېږي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان للموت سکرات مرگ د پاره سختۍ شته خو هغه سختۍ پسې لرې شوي لا اله الا الله د ایمان په وجه باندې سختۍ په خوشحالو بدل شوي او بیا دعا کوي او څه وایي د الله په دربار کې دا التجا کوي اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى دا دعای کړي دا او د دې دعا نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه روح پرواز کړي دي معنا د دې دعا صدا اے الله اللهم بالرفیق الاعلى اے الله ستا دوستانا ډېر غردا ستا سره کېدل ډېر غوره دي تا ته در روانیم دغه غوره ده یا ته بهترین دوستانه کوونکی الله نو دوست چې د دوست سره ملاویږي خوشحالېږي دا الفاظ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک نه آخري الفاظ اوتل او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موت او وفات راغی